د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې د هغه ځوان واده مراسم ترسره شول چې 12 کاله یې ناوې د اقتصادي ستونزو له امله د خپل پلار پر کور ناسته وه. د واده یاد مراسم د روښانفکره ځوانانو او دیني مشرانو پر مټ ترسره شول. اړوند ټول لګښت ځایي او د هیواد د باندې مسافرو له لوري ورکړل شول. په دې اړه دیني عالم مولوي احسان الله او دکتور قدرت الله تڼۍ خوست ملي راډیو تلویزیون ته داسې وویل: یو ښه اقدام کړی دی د شریعت موافق او د خپل چندا کړي د خپل کلی کې یا مسافرین یا دولت کلیولینه او پیسې سره جمع کړي دي. بیا د ښه دیندار نه کې کرانای سره یې نکاح وته کړی دی، کوژدای وته کړی دو، بیا ورو ته وکړه، حتی تر د کرانای لباس پر هم د ارڅ په غوړه وخوستي دي. موږ ډېر ونه منندوی ولسوالۍ د ترکیب په کلي کې یو اقتصادي مشکلاتو سره لاس ګریوان کس و چې هغې تقریبا 12 کاله کېږي چې دی کوژدل شوی و. نو د بیچاره هغه پیسې د ولور پیسې نه درلودې چې د لنډې کړې وه. نو د 12 کاله د واده مراسم نه ترسره کېدل. په دې لحاظ زموږ ملګرو وپتېیله چې هغه دوستان چې د وطن نه بهر دي هغو سره هم تماس ونیو، بس د هغوی کومک و چې دوی همداراز په خوست کې لوړ ولور د اندېښنې وړ وباله، خو په ورته وخت کې پر دولت، دیني علما کرامو او قومي مشرانو غږ وشو چې په یاده برخه کې بیړني ګامونه پورته کړي. په دې اړه دوه تنه ځوانان قاري حمیدالله حمیدي او امیرزاده تراب داسې وویل: دا چې د کیم کور شوی دی کلیوالو ته، د خاندان ته، ټولو ملګري ته مبارکي وایم. واقعا موږ ډېر خوشحالي ډېر خوند یې کړی دی او هغه ملګري چې په دې برخه کې کوشش کړی دی یو بل ته کومک غوښتنه یې کړې ده، هغه خارج کې دي که داخل کې دي، الله تعالی د اجرونه ورکړي. دغه انحرافي فرهنګونه چې په افغانستان کې رواج لري، غوښتنه مې دغه ده د ځوانانو نه، د دولت نه، چې دغه انحرافي فرهنګونه له منځه یوسي او دې ته ورته نور مثبت فرهنګونه را انتقال کړي. په مراسمو کې د قرآن کریم ختم هم ترسره او د نوړو دودونو په هیله دعاګانې وشوې.